د احمد شاه مسعود د 18 تلین د نمانځنې لپاره د ښار واټونو ته وتل. که څه هم دغه جهادي مشر زوی له خپلو پلویانو غوښتي و چې د کاروانونو په ویستلو سره د ښار نظم نه خرابوي. تشویق بر تمام برادرها و دوستایی که در این روز عزاداری میکنن که با شأن و شوکت زما هڅونه هغو خلکو او ورونو ته چې په دغه ورځ ویر کوي په شان او شوکت او په شور او ځواک خو د نظم په قالب کې دی د رحمت حرکتونه وکړي نه د وحشت. زه د هر هغه حرکت سره مخالف یم چې وحشت رامنځته کوي. هر گونه حرکتی هستم که وحشت خلق میکنه. د مسعود سرلاره یو شمېر کسان دلته د درناوي لپاره راغلي. ځینې نور بیا دلته د مسعود بنسټ لخوا د کاروانونو د نظم لپاره ګمارل شوي دي. ما به همکاری بنیاد عامر صاحب که ما خود ما به نمایندگی از او اینجا هستیم شما میبینید اینجا موږ د امیر صاحب د بنسټ په همکارۍ دلته یو. په کوم ځایونو کې چې د خطر امکان ده کوم قطارونه او ډلې چې راځي هغو ته وایو چې دا ښه کار نه ده. دا د امیر صاحب شهید د فکر او ان سره برابر نه ده. یعنی راه و فکر اندیشه عامر صاحب شهید نیست. تمام ارگان‌های امنیتی که بود با مجاهدین شوراهای مجاهدین هماهنگ ساختیم، مشوره کردیم که از اینکه پیش سالهای که ټول امنیتي بنسټونه مو له مجاهدینو سره همغږي کړل. مشوره مو وکړه چې د پخوا چې د ملي اتل په نمانځنه کې کومې ګډوډۍ رامنځته کېدې دغه مخه ونیسو. هغه ګډوډۍ ډزې دي د موټرو ټکرول دي و هو بی جای موټرای که به دیگه ټکر کرده. خو کابل ښاریان د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا دغه د تلین دا ډول منزل د خلکو ازارول بولي. نور کله هم دا خلک به راوتل د احمد شاه مسعود د کلیزې په مناسبت باندې به دوی په دې سړکونو کې راګرځېدل او ډزې او بیرغونه به یې ګرځول او په دې ښار کې به دوی ګرځېدل. اوس هم چې موږ ولیدل همغه شکل او همغه سیستم برچي او چاقوګان دا هم موږ ولیدل او تمانچې موږ هم خلکو سره ولیدل. به شکل درست استفاده چی کنه آزاداری له آزاداری د په سمه توګه استفاده وکړي. تاسو وینئ چې دوی په غلط لاس ځي. خلک یې هم مخې ته راځي. د ډزو اوازونه هم مخکې راتلل. این چیزا جلوگیری شود. خاص نمایی است که زموږ غوښتنه دا ده چې د دوی مخه ونیول شي. خو موږ وینو د دې پر ځای چې امنیتي ځواکونه د دوی مخه ونیسي له وسلو سره قرار ولاړ دي. کولی شي چې د دوی مخه ونیسي. 2 میله وسلې څه دي چې له دوی څخه یې واخلي. کابل ښار په دې ورځ د 3 چاودنو او د کابل د ګارنیزیون د یو افسر د وژل کېدو شاهد هم وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي افسر د دغو کاروانونو د یوه غړي لخوا په قتل رسېدلی دی. له دغه پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤل وسلوالو کسانو په نیولو لاس پورې کړ. ما تو کاروان‌ها را تمامش منظم کردیم. موږ ټول کاروانونه منظم کړي. هیڅوک ډزې نه کوي. کوم کسان چې وسلې لري او ډزې کوي له پنجشیر څخه هم خای نه وي، بلکې دا کسان د کابل له 4 خواو راټول شوي او د پنجشیر نوم بدوي. دا زموږ موټر دی. په وسلو مجهز یو خو ډزې مو نه دي کړي. دغه ورځ هر کال په کابل او وروسته په پنجشیر کې نمانځل کېږي. خو ظاهرا لیدل شوي چې د دغه ورځې د نمانځنې په مناسبت د کاروانونو وتلو او د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو د ډزو له امله یو شمېر عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپټمبر میاشتې په 9مه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمي چاودنه کې ووژل شو. هغه ته په 2002 میلادي کال کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې لخوا د ملي اتل لقب ورکړل شو.